حدیث مبارک کې راځي کنه د موسی علیه السلام په زمانه کې قحطسالي و باران نه کېدو نو موسی علیه السلام بني اسرائیل ته اعلان وکړو وی راوځئ چې الله تبارک وتعالی په دربار کې جړه او فریاد وکړو چې الله تبارک وتعالی را باندې باران کیږي نو موسی علیه السلام باران د پاره دعا کوله ودرېدو بیان کو او چې بیان کو دعای غوښته نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه موسی اسی دعاګانې مو غواړه زه باران نه کوم موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړه الله ولې را باندې باران نه کوي الله موسی تا ته چې دا کومه مجمع لګېدلې ده دا کوم خلک درته راټول شوی دی په دې کې یو ځوان داسې دی چې 30 کاله وشو مسلسل ګناه کوي 30 کاله پکې یو بنده دی یو ځوان دی مسلسل ګناهونه کړي دي ما ته توبه نه دی ایستلې موسی چې دغه بنده پکې ناسي که نه زه به تاسو باران نه کوم الله نو زه څنګه اوس دا خو په لکاو خلک ناست دی مجمع د غټه نو ما ته څنګه پته ده چې کم کس دی چې هغه زره مجمع نه وباسمه ته راته وایه چې دی په تاسو کې ناست وي زه به تاسو باران نه کوم نو الله ما ته څه پته ده چې کم یو دی الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه موسی ته صرف اعلان وکړه داسې ووایه چې په دې مجمع کې کم داسې کس وي چې 30 کاله مسلسل ګناهونه کړي دي او د الله په دربار کې توبه نه دی ایستلې هغه د مجمع نه پاس یا هغې نه الله باران کوي ورنه باران نه کېږي دا اعلان ته وکړه موسی علیه السلام اعلان وکړو د الله دپاره په دې مجمع کې یو تن دی ډېر ګناهګار دی د دې مجمع نه دې وځي چې الله په موږ باندې څه وکړي باران وکړي چې کله موسی علیه السلام دا اعلان وکړو که نه نو هر یو تن په انتظار و چې د مجمع نه به څوک پاسي اوس دا نوجوان په کې هم ناست دی د غیر چاپېره کتل چې د مجمع نه هېڅوک پانسېده که نه د وی یاره ګناهګار زه یم ځکه بل خو تې څوک پانسېدو خو بل پکې ګناهګار نشته دی نو هغه ګناهګار هم زه یم دې نوجوان وي اوس وی الله کو پاسم د مجمع نه خو دا ټول خلک مې نو شرمېږم الله تر اوسه پورې زما ستا د منځ معامله وه ما ګناهونه کول خو پټ مې کول الله ته رانه خبر وي او الله نن مې په میدان رسوا کوي خو د دې مجمع نه پاسم خو دا ټول خلک مې نه که نه چې هغه ګناهګار پکې دا دی اوس دا نوجوان په زړه کې لګیا دی او په ځان باندې داسې څادر راواچو او په ژړا شو وی الله نن زما پرده وساته الله بیا به چېرته ګناه نه کومه خو که اوس پاسم دا ټول خلک مینی چې هغه ګناهګار دا کس دی الله نن زما پرده وساته الله تا ته مې توبه ده اوس په زړه کې دا خبره ده که نه پاسېدلی نه دی نه پلي نه دي کړي چغې نه دي واري الله په دربار کې صرف په زړه کې یې چې الله کو پاسمه خو رسوا کېږم د اوسه پورې دې نه م رسوا کړی الله نن مې ماف که بیا به چېرته ګناه نه کوم په زړه کې چې هغه دا خبرې وکړې په دې کې په شړک باران راکې شو موسی علیه السلام اسمان ته وکتل وی الله ستا د عجیبه نظام دی نو اوس خو دې راته ویلو چې په تاسو کې ګناهګار کس موجود دی تر څو چې هغه د دې مجمع نه وتی نو زه باران نه کوم نو الله د مجمع نه خو هېڅ څوک هم ونه واتو د مجمع نه خو څوک تلي نه دي نو هغه کس خو پکې ناست دی او تا باران کېکو نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل موسی هغه په زړه کې توبه ویستله په زړه کې څه وکړه هغه په زړه کې توبه ویستله او ما یې توبه قبوله کړه الله توبه ویستله موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله خو یې راته ښیه که نه دا کس خو راته وښیه که نه چې دا څوک الله دا خو راته وښیه که نه الله د الله تبارک وتعالی شان ته ګوره ښه وی موسی 30 کاله مسلسل ګناهونه کول که نه نو تا ته مې نه دی ښودلی چې نن یې توبه ویستله زما ملګری جوړ شو نن یې ولې تا ته رسوا کړم چې نوم یې درته وښیم او اوسه پورې مې تا ته نه دی ښولی نو ولې نه یې درته وښیم نن یې درته هم نه ښیم الله دومره مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی خو کاش چې د دې انسان په زړه کې خدا راشي که نه چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې څه وباسم توبه وباسم او یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د انسان عمل ضایع کوي یو څو څیزونه داسې دي چې انسان نیک اعمال څه دي دا خوري ختموي
یو په هغې کې څه شی دی د مخلوق غیوب لټول د مخلوق په غیبونو پسې ګرځېدل چې دی که نه دا د انسان نیکۍ خوري ختموي بعضې خلک داسې وي که نه دی په دې کلي کې په دې معاشره کې ګرځي دې دپاره چې په دې کلي کې به چا سوران کار خو نه کړی چې زه خور کمه دی د خلکو په غیبونو پسې ګرځي د خلکو په غیبونو دایي په دې بعضې ځایونو کې دي سي هلک وایي ما سره د ټول کلي خبرونه موجود دي تا سره به موجود نه ستا کار روزګار شته دی نه نو ستا څه کار نشته روزګار دی نشته عبادت دی نشته خو ګرځي دې دپاره چې د چا غیبونه ولټئ نو او بیا خور شي په کلي کې چم په چمې خوری د چا په غیبونو پسې کېدل دا د انسان نیک اعمال ختموي زمونږ پښتانه وایي چې یوه ګوته بل ته نیسي نو څلور ځان ته راځي څلور ځان ته راځي نو دا یوه دې بل ته نیولي او څلور تا ته راغلي مسلمانه په دې خپل ګریوان کې هم کله کله سوچ کوه که نه چې ما کې څومره غیبونه موجود دي ولې د بل په غیبونو پسې ګرځي دویم وایي د زړه سخوالی دا د انسان نیک اعمال څه کوي ختموي او دریم چې دی که نه د دنیا محبت د دنیا محبت دا د انسان نیک اعمال ختموي د دنیا د محبت نه دا انسان غر کوي څه چل کوي انسان غر کوي علماء د دې یو مثال ذکر کړی دی مثال دا ذکر کړی دی وایي دا دنیا چې ده که نه دا سمندر دی سمندر او دا انسان د دې کشتۍ ده دا دنیا سمندر دی او انسان یې څه ده کشتۍ د کشتۍ دی پرې سمندر کې روان دی خو که تاسو خیال کړئ که نه چې کشتۍ باندې وي او اوبه لاندې وي نو کشتۍ پرې روانه دا د کشتۍ دپاره د سمندر پیداناک دی خو که د سمندر دا اوبه د کشتۍ ته داخلې شو نو دا کشتۍ څه کوي غرقۍ ډوبوي نو دا انسان چې دی دا کشتۍ ده دا مال دولت دا دنیا سمندر دی دا چې مار وي د زړه نه نو تاله پیدا ده خو چې زړه ته دې داخل کو نو بس غرق یې کړي تباه یې کړي دا نه وایم چې مال مه ګټئ د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي خو د مال مینه زړه ته مه اچوه د مال مینه زړه ته مه اچوه ځکه چې د مال او د دنیا محبت ته زړه ته دننه شو ته یې غرق کړي غرق یې کړي بیا دا به د زړه نه بار ساتي ښه بس دا وای دا د لاس خیرې دی نن شته او سبا به نه یا نن نشته او سبا به راشي بس دا خو د لاس خیرې دی ژوند دی تېرېږي داسې نو د دنیا محبت او څلورم چې دی د انسان نیک اعمال چې ضایع کوي نو هغه د حیا کموالی دی حدیث مبارک کې راځي و اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت مړه چې حیا درنه پوت شو نو بیا دې چې څه خوښه د هغه کوه نو که انسان د هر ګناه نه منع کېږي نو په څه سره منع کېږي په حیا سره که نه سود نه کومه د الله د یارې نه یا کوي یا نه حیا پکې خلک به راته بد رد وایي زنا نه کوي ولې حیا پکې ډاکه نه کوي ولې حیا پکې نو چې کله حیا در نفوت شو که نه نو بیا انسان هر ګناه کولی شي نو حیا کموالی دا د انسان څه ختمی نیک اعمال ختمی او پنځم اوږده امیدونه اوږده امیدونه زه به دا کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم مسلمانه دا پکې مو وایي مرګ خو پکې نشته که نه احادیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست و په ځمکه باندې صحابه کرام ورسره ناست دي نبی علیه السلام داسې یو کرښه اوږده راوکاږله اوږده کرښه یې راوکاږله نو یوه نښه ورته په دې منځ کې داسې وکړه او بیا یې ته ګیر چاپېره داسې نورې کرښې جوړې کړې صحابه کرام دا څه دي د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا اوږده کرښه مې چې جوړه کړه که نه دا د انسان امیدونه دي او پر یې منځ کې چې مې ورته دا کرښه وویل دا د انسان مرګ دی دا د انسان سره د ده امیدونه ډېر لرې لرې پورې دي خو په منځ کې ورته مرګ دی دی دې مرګ ته نه ګوري وایي زه به دا کوم او زه به دا کوم لږې لرې امیدونه دي په منځ کې وله څه راشي مرګ راشي دا اوږده امیدونه چې دي که نه دا انسان د نیکو اعمالو نه منع کوي دا مه وایه چې مړه دا به وکم دا به وکم چې نن ماښام دې وخوړه که نه وایه شکر الحمدلله الله چې ته رانه راضي که نه په دې زه ستا شکر وباسم سار ته څه پته لګي زه به پاسم او کوپا به نه سم کوپا به نه سم اوږده امیدونه مه ساته او شپږم څه دی ظلم دې نه ځان وساتئ ظلم نه ځان وساتئ چا باندې زیاتې مه کوه وګورئ چا ته دې څپېړه ورکړه هغه درته په خوله څه ونه وي خو چې اسمان ته یې په بره وکتل که نه بس پوه شه چې زه غرق شوم
په چا دې ګزار وکړو زیاتې دې وکړو دیاړمار دی ګیلکار دی ګاډۍ والا دی بل دی ستا په کوټه کې فاتح کېږي غریب دی تا د هغه خور لور ته په بد نظر وکتل تا هغه باندې ګزار وکړو د هغه طاقت نه رسي خو بس ځان له شي اسمان ته وګوري الله ته خو یې نو پوه شه چې زه غرق شوم ظلم چېرته مه کوه ظلم مه کوه الله تبارک وتعالی دې موږ ته څه راکړي فنا راکړي غرض مې دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي که نه د دې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه دا ښځه خاوند و ډېر زیات په یو بل باندې مین و انتهایي مینه یې وه نو چې کله ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه وفات شو که نه نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما وی چې نن به زه داسې جړا کوم داسې جړا په ابو سلمہ باندې که نه چې خلک په تاریخ کې یاد ساتي یاد به یې ساتي چې په ابو سلمہ باندې د هغه ښځې څنګه جړا کړې وه ما وی زه به نن دا خپل زړه ته شوم په جړا باندې دومره پسې خفه ومه خو دلته د نبي علیه الصلاة والسلام قول راته رایاد شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د جړا نه منع فرمایلی ده او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کله در باندې مصیبت راشي غم راشي نو دا دعا وایي انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها وی دا د نبی علیه السلام دا دعا راته رایاد شو نو مام دا اوي مطلب داره چې مونږ د الله تبارک وتعالی یو الله تبارک وتعالی ته واپس کیږو او الله مال زما په مصیبت کې اجر راکا وخلفني خیرا منها والله مال د دین غوړه راکا الله مال دین سره راکا دا دعا وایا نه ام سلمہ رضی الله تعالی فرمای وی دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم ما دا دعا ویلا خو په زړه کې مې دا و چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چرته میلاو شي د هغه نه غوره چرته شته دی د هغه چې ما سره کومه مینه وه د هغه په شان خاوند ما ته نشي میلاویدی خو دا دعا د نبي علیه السلام حکم نو ما وویله چې دا دعا مې وویله که نه څه موده تېره شوله په ما پسې د نکاح د پیغام نبي علیه السلام راولېږو ما پسې نبی علیه السلام د نکاح پیغام راولېږو چې ام سلمہ ما سره نکاح وکړه نو زما خاوند نبی علیه السلام وګرځېدو چې په مخ د ځمکه د هغه نه غوره نشته دی د ابو سلمہ نه په زرګاهانه په ارباوونو باندې غوره دی وی ولې ځکه ما دا دعا ویلې وه نو هر قسمه مصیبت چې در باندې راشي نو څه وایه انا لله و انا الیه راجعون حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی چې کله فرشتي راشي او د یو مسلمان د بچی نه روح واخلي کنه ماشوم بچي وفات کې روح ته نه واخلي نو چې کله دوی دا روح اسمانونو ته وسی کنه نو الله تبارک وتعالى د دې فرشتو نه تپوس کوي او ای زما فرشتو اخذتم ولد عبدي زما د بنده بچي خو واغستو هغه خو ته واغستو روح خو ته قبض کو فرشتي وی الله او روح خو ته واغستو بیا الله تبارک وتعالى تفوس کوي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه نه میوه روشو کوله دا وړوکی بچی سړي ته ډېر خوښي که نه ډېر خوږې ورته الله تبارک وتعالی فرشتو نه تپوس کوي زما د بنده د زړه میوه خو روشو کوله نو فرشتي وی الله د هغه د زړه میوه خو روشو کوله ځکه ستا حکم نو مونږ خو نور څه نشو کولی خو تا راته ووي چې روح دې نه واخلی نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي تاسو چې د هغه د بچي نه سا واغسته بچی خو ترې واغستو زما بنده څه وي فرشتي وی الله ستا حمد بیان کو واسترجع او انا لله و انا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو زما د بنده د زړه میوه راشو کوله د هغه نه خو د هغه بچی واغستو او هغه زما ثنا بیانوله هغه انا لله و انا الیه راجعون دا ویلو او الله هغه دا ویلو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو په جنت کې یو بنگله روغه کوي یو کور روغ کوي او په دې دروازه باندې ورته ولیکي بیت الحمد
دا د هغې بنده کور دی دا د هغې بنده بنګله ده چې د هغه بچی ما واغست او هغه زما حمد بیانو هغه زما څه بیانو حمد بیانو زما استعینه بیانولې دا بنګله دغه انسان له ورکوي الله نو الله بچیم راکړي دي دا د الله امانت دی څنګه چې راکړي دغه شان به رانه اخلي هم علماو لیکلي دي او یو عالم د هغه یو بچی و هغه پرې ډېر زیات مین و هغه مړ شو وفات شو چې وفات شو د عالم ته دومره تکلیف ورسېدو که نه دومره درد ورته ورسېده که نه چې خپل درس او تدریس یې پرېښودو درس او تدریس بیانونه یې پرېښودل ځان له یو کوټه کې لاړ او کېناست او جړل به خلک پریشان شو چې یاره مولانا صاحب خو موږ ته درس هم پرېښودو هغه بیانونه یې راته هم پرېښودو دا به څه کېږي یوه زنانه وه خیاره زنانه وه وی تاسو د مولانا صاحب له ما ولیږئ ما ورله ولیږئ زه ته یو مسله تپوس وم خلک وی لاړه شه دا چې لاړه زنانه وکې وه خیارې زنانه وي ښه نو د مولانا صاحب ته وی مولانا صاحب یو مسلې له راغلې وی څو وی مسله دا ده که نه چې چېرته خادي وه نو ما د خپلې ګاونډۍ نه کالی واغستو والی د غوږونو مندرې مې ترې واغستې والی مې ترې واغستې زه به که د خادۍ له ځم چې واپس راشم بیا به یې درکمه وی زه لاړم خادي مې پکې تېره کړله چې واپس رالم هغې هم څه ونه وي ما هم څه ونه وي تر دې پورې چې په دې کې 8 کاله تېر شو څومره وخت تېر شو 8 کاله تېر شو اوس هغه زنانه راپسې سوال جواب کړي چې زما هغه والی ما ته راکه هغه ما ته راکه وی زما زړه نه کېږي زه هم چې دا مې نه ورکولې اوس دې زما زړه نه کېږي زه هم چې دا مې نه ورکولې نو عالم ورته وایي ظالمي هغې یوې ورځ دپاره مندرې درکړې وي او تا پکې 8 کاله تېر کړو تا له خو د هغې شکر ایستل پکار دي د هغې احسان منل پکار دي نو ته د هغې په مندرو باندې کلکېږي اوس یې ورکوي نه زنانه ورته وایي د الله ولي چې دا مسله ما ته بیانوي که نه لومبې لږ په خپل هم سوچ وکړه ګوره هوښیاره زنانه وه که نه دا مسله چې ما ته بیانوي که نه په خپل ځان ته هم لږ سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی دا خو یې درله امانت درکړی و او 8 کاله یې در سره تېر کړو چې نن یې درنه واغستو نو خپل خو دې دا حالت رخ کړی دی چې په کوټه کې ناست یې او خپه پسې او موږ ته د هغه درسونه هم پرېښودلو او ما ته وایي چې هغې درنه والی اوس اخلي نو د هغې احسان ومنه نو ته هم د الله احسان ومنه که نه چې 8 کاله خو یې درکړی و عالم پوه شو چې او زنانه خو زه پوه کړم زنانه خو زه پوه کړم د هغې ځای نه راپاسې د خپل درس او تدریس یې څه کو شروع کو نو غرض می دا دی چې الله تبارک وتعالی بچیم راکړي دي مور هم راکړي پلار هم راکړي ښځه هم راکړي رشته دار هم راکړي دي غمونه به راځي دې ته به ځان ذهناً تیار ساتي چې دا هر څه د الله امانت دی والله رانه به واپس اخلي بیا به بد ارادې نه وایي بیا به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا دعا